سلامونه. نن د نارینه‌و د جنسي آلې د اناتومیک ساختمان اړوند خبرې کوو. د نارینه‌و جنسي آله پرته د شکه په اړه پوهېدل مهم دي، په ځانګړي ډول هغه ډاکټرانو ته چې غواړي په جنسي برخه کې تخصص واخلي یا د جنسي برخې جراح اوسي. په جنسي برخه کې مختلفې ناروغۍ دي کومې چې ډیری کیدای شي خطرناکه اوسي، او په جنسي برخه کې مختلف موارد دي کوم چې تاسو مجبوره یې د جراحۍ له لارې مداخله وکړئ په نارینه‌و کې تر څو هغوی د دې مصیبتونو نه بېغمه شي. یو له هغې نه مثلا د پروستات مسله ده. که چیرته یو نفر چې نارینه دی د پروستات غدې التهابي کیږي او له هغه حد نه چې نوره په دوا نه ښه کیږي، غټیږي، نو دا مجبوره دی چې د پروستات د غدې عملیات وکړي او دا غده په مطلق شکل د خپلې جنسي آلې نه وباسي. اما پرته د شکه چې د دې غدې التهابي کیدل یا غټیدل تر ډیره حده پورې اکثریت په مشرانو کې واقع کیږي، او که چیرته د دې غدې عملیات وکړئ نو تاسو د جنسي ارضاء د ستونزو سره مخامخ کیږئ. دا چې ولې د فیزیولوژي په برخه کې ورباندې بحث پکار دی، اما اساسي مسله او اساسي موخه زما دا ده چې که چیرته تاسو د جنسي آلې اناتومیک هغه درسونو سره اشنا نه اوسئ یا اناتومیکي برخې سره یې اشنایي ونه لرئ، تاسو نشئ کولی په جنسي برخه کې یو ښه جراح اوسئ یا تاسو نشئ کولی په جنسي برخه کې یو ښه ډاکټر اوسئ. د هغې نه بغیر د داخلي ډاکټر هم که چیرته اوسئ باید په ځینو مسایلو باندې پوه شئ، ځکه کیدای شي ستاسو یو مریض چورئ او د دې په ځای چې دوا ورکوئ هغه ته باید ووایئ چې لاړ شي عملیات وکړي، یا کیدای شي ستاسو یو مریض په جنسي برخه کې STD ولري یا سیکشوال ترانسمیټډ ډیسیز ولري لکه سوزاک، او که چیرته تاسو د جنسي آلې په اناتومیک سټرکچر یا ساختار باندې پوه نشئ نو تاسو نشئ کولی چې دغه بیچاره علاج په صحیح شکل باندې وکړئ. همچنان د دې ترڅنګ یو نفر کیدای شي عقیم اوسي، د اولاد نه پیدا کیږي، نو باید پوه شئ چې د سپرم پروسه په کوم شکل مخته ځي، چیرته جوړیږي، څنګه جوړیږي، چیرته ځي او بالاخره څنګه افرازیږي. د خوسیو په اساسي وظیفه باید پوه شئ چې خوسیې چیرته پرتې دي، څه وظیفه لري، په کوم شکل لري، په کوم شکل دا وظیفه ترسره کوي، او دې ته ورته مختلف نور موارد دي. او د انسان په ځانګړي ډول د نارینه‌و جنسي اناتومیک ساختار ډیر زیات جالبه دی، ډیر زیات خاص دی، ډیر مهم موارد دي پکې چې شاید تاسو د محصلینو په توګه د هغې په لیدلو حیرانه شئ. نو راځئ چې پیل یې که مو چېرته خوښه یي د خوسیو نه وکړو، ځکه خوسیه په نارینه کې 2 دانې دي او د نارینه د جنسي تمایل تر ټولو مهمه برخه ده، ځکه دلته مني تولیدیږي او همدا مني ده چې د انسان بقا دپاره تر ټولو زیاته مهمه ده. په ګډه یې ګورو. تاسو دلته خوسیه وینئ. لومړی ساختمان دلته سپراماتیک کورډ دی. پورته د ابډومن لور ته ځي او ښکته موږ ښي خوسیې ته بیایي. دننه د ډسپراماتیک کورډ یو تیوب دی چې له خوسیو سپرم پورته بیایي. اوس که زه دا راتاو کم او باید خوسیه له دننه ځایه راوباسم، تاسو وینئ چې اوس هم خوسیه کې وسلیدونکي انساج لیدل کیږي. که راتاو یې کړم وینئ نسج مې لرې کړی. دلته ښي خوسیه وینئ. دې ساختمان ته اپیډیډایمس ویل کیږي چې سپرم ذخیره کوي، او یو ټیوب د واس ډفرنس په نوم شته. دا ټیوب سپرم له اپیډیډایمس اخلي، له سپراماتیک کورډ یې تیروي، د مبډانل وال نه یې هم وړي، بیوبیک کاویټي ته یې رسوي، د بلډر له شا یې تیروي او د پروستات غدې ته یې دننه کوي. اپیډیډایمس د سپرم اکثریت ساتي، خو که واس ډفرنس ته لاړه بیا تر پروستات ته رسیږي. ښه نو موږ د خوسیې په اړه پوه شو، د دې د ساختمان په اړه هم پوه شو، او مهمه مسله چې کومه پکې ده او زه غواړم لږ څه بحث پرې وکړم هغه د سپرم مسله ده، ځکه په خوسیه کې سپرم جوړیږي، بیا نو یو اوږد سفر کوي تر څو چې بیا هغه د وجود نه خارجیږي. د سپرمو کیسه ډیره زیاته مهمه ده، ځکه ځینې وخت کیدای شي دا سپرم دومره کلک اوسي چې کله یو انسان د خپلې مېرمنې سره جما کوي، سپرم خو شته خو دومره کلک دي چې دا تر تخمې نشي تللی، او کله چې تر تخمې لاړ نشي القا نشي کیدی، یعنی هغه ښځه نشي حامله کیدی. په ځینو نارینه‌و کې چې سپرم د حده ډیر کلکي د هغه نارینه دي چې جنسي اړیکه یې ډیره کمه ده او په ټوله کې د دوی خوراک ډیر زیات ښه دی. خو اساسي ستونزه چې په افغانستان کې ده هغه د آبګینه سپرمو ده.
ځکه اکثریت ځوانان متاسفانه زمونږ خود ارضایۍ ته مخه کړې او دوی خود ارضایي کوي او کله چې یو ځوان خود ارضایي کوي د دوی سترګې کمزوره کیږي د دوی د ملا تیر کوم چې موږ د اسکلیټي سیستم کې پې بحث وکړه دا کوپیږي یا ته له منځه ځي د دوی حافظه خرابه کیږي دوی زر په غوسه کیږي او تر ټولو مهمه خبره دا چې د دوی مني آبګینه کیږي یا اوبه کیږي او کله چې مني آبګینه او یو فرد جما کوي دا آبګینه مني تر تخمې خو رسیدی شي اما دومره زور پکې نه وي چې تخمه سوری کړي ځکه مني ضعیفه دي کمزوره دي ځینې بیا مني لري بیخي خنثی دي یعنی مطلق کار نشي کوی اصلا د القا په درد نه خوري او دا ستونزه ولې رامنځته کیږي د دې د خاطره چې زموږ اکثریت ځوانان خود ارضایي کوي د همدې لپاره کله چې زه د جنسي با اخلاقي ډاکټرانو سره کوم چې اکثریت زما ملګري دي کینم او ورسره بحث کوم ورته وایم چې مریضان مو د کومې برخې دي اکثرا ناروغان څوک دي راته وایي چې ډېری ناروغان هغه ناروغان دي چې د دوی مني خنثی ده او اساسي دلیل یې دا دی چې دوی غیر اخلاقی کارونه یا خود ارضایي کوي یو نفر دی وایي والا ډاکټر صاحب زه خود ارضایي نه کوم خو شپې شیطان په خوب کې بازي راکوي ولې چون دوی داسې شیان ګوري کوم چې تحریک آمیزه دي او دا تحریک آمیزه شیان د دوی آینده له منځه وړی شي چون د دوی مني خنثی کیږي او دوی د اولاد خاوند نشي کیدی په عین حالت کې دغه غیر منطقي تحریک مثلا د لوسو فلمونو لیدل او خود ارضایي کول د دې لامل کیږي چې یو انسان د خپل اصلي واده نه خوند وانه خیږي یعنی کله چې وایم د اصلي واده نه خوند وانه شي اخیستلی د دې دپاره چې دوی ته تخیلي شیان ورښودل کیږي او نور د واقعیتونو نه خوند نه اخلي ولې په هر حالې زموږ اصلي بحث د دې دپاره ما تر ډېره حده پورې خپل بحث په سپرمو باندې که او ومې ویلې چې څه شی ضرر رسولی شي سپرمو ته لوس فلمونه ضرر رسولی شي ورته تحریک آمیزه شیان ضرر ورته رسوی شي خود ارضایي یا جرک ورته ضرر رسوی شي او دا په آینده کې تاسو عقیم کوی شي کوم چې ډېر غټ مشکل دی او ډیری خلک اوس په دې ارمان دي چې کاش ما په ځوانۍ کې داسې کارونه نشو کولی یا مې نه کول چې نن مې اولاد پیدا شوی و او په اسلام کې تاسو پوهیږئ پرته د شکه چې اسلامي فلسفه وایي دا کار آرام دی متاسفانه په ځینو سایډونو کې ځینې ډاکټر صاحبان چې ځان لږ څه دیموکراته بولي او پوی بولي او مذهبي اړخ نه لږ څه ځان لرې کوي هغه وایي چې جرګ عامه خبره ده داسې نه ده جرګ په خپل ذات کې اساسي مشکلات لري او دا اساسي مشکلات کولی شي د یو انسان سپرمو ته شدیده صدمه ورسوي نو اوس مو چې د سپرمو اړوند دومره جدي بحث وکړه راځئ د سپرمو سفر وګورو د انسان په وجود کې او په ځانګړي ډول په خوسیو کې چې څنګه دا سپرم جوړیږي او په کوم شکل آماده کیږي او څومره زحمت وباسي وجود او تاسو هغه راخلئ ضایع کوئ ښه خبره نه ده هغه که ډاکټر که ډاکټر نه باید دا کار ونه کړي ګورو تاسو وینئ دا ښې خوسیه ده ورپسې سپروماټیک کورډ لرو چې پورته روان دی که خوسیه راتاو کم نو تاسو وینئ چې موږ نسج لرې کړی چې خوسیه وګورئ او تاسو دلته ریښتینې ښې خوسیه د یو انسان وینئ جالبه ساختمان دی خو په سر یې سی شکله بله حلقه ده دې ته اپیډیډایمس ویل کیږي ورباندې خبرې کوو که خوسیه پرېکړه یې وګورئ څومره جالبه ښکاري له دننه نه که ورته له نږدې وګورئ پکې ځینې جالبه شیان شته دا کوچني ټیوبونه دي چې هرې خوسیه کې وي دې ټیوبونو ته سیمینیفروسس ټیوبونه ویل کیږي چې دواړه لوري شته ده له دې ټیوبو سپرم دیوال ته راځي او په دې لور آمده کیږي تر څو دې ځای اپیډایډایمس ته دننه شي دلته کولکټیو ټیبیول دی چې دا کار وکړي سیمی نفریوسس ټیبیول یې لیږدوي سټریټ ټیبیولس ته بیا ځي ریټیټسټس ته او بیا له دې ځایه ایفرنټډکچولس ته ځي او بالاخره له هغې ځایه اپیډیډایمس ته ورځي یو ځل چې د سپرم حجرات اپیډیډایمس ته ولاړ موږ ورته د لامبو کورس هم ویلی شو ځکه دلته سپرم پوره کامل کیږي دا سیمه زه یادوم خو تاسو پکې دننه اوږد تیوب په سترګو نشئ لیدلی 15 شپېته ورځې په سیمینیفریوسس ټیبیول کې څو ورځو کې تر اپیډیډیمس ځان رسوي او 14 ورځې دلته حرکات کوي او بیا دلته یو بل ټیوب دی د واس ډفرینس په نوم نو اوس دا ټیوب بیرته وصل شوی دی د اپیډیډایمس سره او له همدې لارې سپرم خپلې وروستۍ موخې پورې رسیږي خنو ومو لیده چې دا سفر څنګه ترسره کیږي په کوم شکل ترسره کیږي او تاسو باید ورته ډیر متوجه اوسئ ځکه دا یو مهم سفر دی د مني جوړېدل د نارینه‌و په وجود کې یو ډیر غټ پړاو لري
او په ډېرې سختۍ جوړېږي او د دې ځای په خپل ذات کې ښه کار نه دی. په عین حالت کې مهمه خبره چې بله غواړم وکړم دا ده چې مني ستاسو د وینې نه جوړېږي او په ډېرې اسانۍ نه جوړېږي. د تاسو وجود ډېره انرژي ضایع کوي تر څو دا جوړ کړي د دې دپاره چې د انسان یا د بشریت نسل خوندي اوسي. اوس که چېرته دا هر ځل یو انسان ضایع کوي نه یوازې دا چې دا ارامتیا نه ترلاسه کوي بلکې برعکس په اوږدمهاله وخت کې دا د ډېرو نورو مختلفو ستونزو سره مخامخ کیږي کوم چې ما پرې مخکې بحث وکړه. نو په کار ده چې که چېرته تاسو جنسي برخه کې ډاکټران کیږئ یا جراحان کیږئ د خپلو هغه نارینه ناروغانو سره د دې د ارزښت په اړه وغږیږئ لکه څنګه چې زه لګیا یم تاسو ته د اناتومي ترڅنګ د دې ارزښت تشریح کوم. او لطفا د یو ډاکټر په توګه باید متوجه اوسئ چې یو مسلمان ډاکټر اوسئ او د هغه مسایلو د ارزښت اړوند معلومات ولرئ د کومو اناتومي چې تاسو زده کوئ. زه نه پوهېږم تاسو به پام کړی که به نه کړی اما د دې اناتومي درس په برخه کې نه یوازې دا چې زه تاسو ته اناتومي تشریح کوم بلکې کوشش کوم چې معنویات یې هم تاسو ته وښایم تر څو تاسو یو داسې ډاکټر واوسئ چې خلکو ته واقعا په درد وخورئ. په هر حال په خوسیو باندې ځینې وخت یو انسان کیدای شي صدمه وګوري. مثلا یو ځوان دی د کرکټ لوبه کوي یو ډېر فاست بال راغی د په خوسیو ولګېده او دا بیچاره ځای په ځای کینی. اکثرا وایي چې په داسې حالت کې کینه او پورته شه. ولې د دې د خاطر چې د وینې جریان هلته بیرته سري شي او هغه کوم درد چې درېدلی دا درد خوسیو ته د شدید صدمې لامل ونه ګرځي. یو ډېر جالبه مریض ماته راغله ویل زه پریشانه یم ډاکټر صاحب. ما ورته ویلې خبره چیه ده؟ وایي دا زما یوه خوسیه فکر کوم لږ څه وړه ده او دا یوه لږه غټه ده. د نارینهو اناتومیک اړخ ته چې وګورئ دغه دوه خوسیو کې یوه معمولا وړه ښکاري یوه لږ غټه ښکاري. دا عامه خبره ده چې دې ته په تشویش نه سئ. په ځانګړي ډول ځوانان حتی ډاکټران نو ځکه زه غواړم چې دا موضوع هم تشریح کړم. او دغه کوم پوستکی چې تاسو وینئ دا هم ډېر جالبه پوستکی دی بهر د خوسیو چې د خوسیو نه ساتنه کوي او په دې باندې ویښتان هم دي. رنګ یې معمولا نسواري رنګ یا توري پارچا کې فرق کوي کیدای شي په ځینو کې سوري. په هر حال ولې دا هم مهمه وظیفه لري ځکه جلد یا پوستکی دی او دا پوستکی کولی شي د خوسیو نه محافظت وکړي. خو مهمه خبره دا ده چې تاسو ته په کار ده د خپلو خوسیو د ساتنې په برخه کې ډېر زیات جدي چې خدای ناخسته خوسیو مې ضرر ونه ګوري ځکه خوسي دي چې پني تولیدوي او که خوسیو ضرر ولیده نور تاسو نشئ کولی تولیدي نسل وکړئ. په هر حال بیرته ځو اناتومي ته چې درس بل طرف ته لاړ نشي راځئ همدغه پوستکی کوم چې خوسي یې پوښولي دي دا درته تشریح کړم. تاسو دلته ښي لوری د سکروټوب لیدلی شئ چې دننه پکې خوسیې پرتې دي چې لږ لږ ښکاري او تاسو ورسره سپروماټیک کورډ هم لیدلی شئ چې وصل دی. له لرې دا کورډ د ابډامینل دیوال نه تیریږي. زه تاسو ته خوسیه د سکروټوب ساک نه وباسم او دا هم خوسیه ده چې تاسو یې وینئ. زه غواړم د سپروماټیک کورډ اړوند وغږیږم. دلته که ښه ځیر شئ تاسو فایبر لیدلی شئ. عضلتي فایبر او انساج هم پراته دي. که یې راتاو کم تیاره فایبر هم لیدلی شئ دلته او دلته. سکروټم کې مې پوستکی جلا کړی تر څو یې تاسو بهرنۍ نه ماموشئ کتلی. نو د دې پوستکي سره مو اشنایي پیدا کړه. په ټوله کې هغه مهم برخه کومه چې ظاهرا موږ ته مهمه ده هغوی چې لا هم د نارینهو د جنسي آلې د اناتومیک سیستم سره نه دي اشنا هغه د نارینهو د تناسلي حصې دا سپنجي برخه ده کوم چې په مختلفو اوقاتو کې کیدای شي ودرېږي غټه شي او په ځینو حالاتو کې چې انسان نه تحریک کیږي ورکوټي او معمولا د میتیازو د پیپ په شکل ترې استفاده کیږي. میتیازې د همدې لارې نه اخراجیږي. خو کله چې یو نارینه تحریک کیږي او غواړي جما وکړي په هغې وخت کې بیا همدغه پیپ منی چې دی دننه کوي د ښځینه او تناسلي آلې ته کوم ته چې په انګلیسي ژبه پینس وایي. او جالبه دا ده چې د لومړي ځل دپاره کله چې ما یو پینس ولید او هغه کټ شوی و په منځ کې پرې شوی و د دې شکل ته مې چې کتل ما ته ایلینس را یادېده. ایلینس ناپېژندل شوي موجودات په ځینې فلمونو کې چې تاسو لیدلي دي لکه چې وایي چې دا ایلینس دی یا پیری دی یا دا نو دا چې کله په منځ کې کټ کوي تاسو ګورئ لکه دوه سترګې یوه خوله. پاره ما داسې فکر کړی اطمینه ده چې ټول دې داسې فکر وکړي فکر دې وکړي چې ولا پینس که چېرته په منځ کې پرې کړي هغه د ایلینس شکل جوړوي. پینس په عامه اصطلاح د ماشومانو په اصطلاح چول یا هم همدغه اوږد سپنجي ځای د دې د خاطره چې تاسو زه تاسو ته پرې شوی ښایم نو کیدای شي ځینې ډاکټران چې نه غواړي زه ډېر لغت
لغتونه تخصصي وایم بیا پوه نشي چې دا کوم ځای دی کومه ساحه ده. د دې لپاره مې په عامه اصطلاح تاسو ته تشریح کړه. راځئ پینس ګورو چې که چېرته په منځ کې کته شي څه رقم شکل غوره کوي، کوم ځایونه دي چې باید موږ د اناتومیک اړخ نه ورباندې پوه شو. کوم شی چې درته ښایم شاید ستاسو د توقع خلافي، ځکه لومړي ځل دپاره چې ما دا اناتومیک شکل لیدلی و زما د توقع خلاف هم و. اصلا فکر نه کوو چې که چېرته پینس پرې کوي په دې شکل دې اوسي. ګورو یې تناسلي آله کې دا سیمه د کورپس سپنجي اوسوم په نوم یادیږي. کورپس د جسم لپاره کاریږي او دا د نارینه د آلې جسم دی او سپنجي چون سپنج په څیر دی او سپنجي ریترا لرو چې ترې ادرار راځي. او دا دوه سیمې د کوپراکاوي نوسا په نوم یادیږي چې دا سیمې او دا سیمې دواړه جالبه کوچني ساختمانونه لري او دا نوم د انساجو ته په کتو کېښودل شوی دی. دلته تاسو چې کوچنۍ کومې فاصلې وینئ د وینې سیمې دي او دا کوم انساج چې تاسو پکې وینئ اپیتلیل حجرې دي او هر یو کې ډیپ آرتري هم شته دی. د مغز نه ستون فقرات ته او له هغې ځایه تناسلي آلې ته صبي ریښې هم ځغلېدلي دي. مشخصا S2 S3 او S4 د ستون فقرات پکې مهم رول لري. خنو لکه څنګه مو چې ولیده واقعا عجیبه ساختمان دی، اما یوه خبره پکې ډیره زیاته مهمه ده. په پینس کې عصبي سیالې ډیرې زیاته فعاله دي. د همدې دپاره کله چې یو انسان تحریکیږي په ډیر چټک شکل باندې د مغزونه چې دی پیامونه رسیږي او د تناسلي آله چې کله تحریک شي دریږي او غټیږي او کله چې دا تحریک له منځه ځي نو بیرته دا تناسلي آله نور نو نه تحریک شوې نه ده، کوچنۍ کیږي او یوازې تاسو د تشو میتیازو د یو پیپ په شکل ورنه ګټه اخیستلی شئ. یو شي ته پام تر ټولو ښه سکس هغه سکس دی چې ستاسو د تناسلي آله په داسې یو شکل تحریک شي چې په هغې کې ویره ډار او تشویش نه وي. اکثرا ځوانان چې جما کوي یا د دې نه ویره لري چې زه به صحیح سکس ونه شم کوی، یا د دې نه ویره لري چې زه به زر ارضا شم، یا د دې نه ویره لري چې شاید میرمن مې ارضا نشم کړی. دا ویرې د دې لامل کیږي چې دوی یوه صحیح جما ونه لري او که چېرته دوی صحیح جما ونه لري خپله به هم ترې نه ناراضي، د دوی میرمنه به هم ترې نه ناراضي. نو څنګه کولی شو چې یوه ښه او صحیح جما ولرو او څنګه کولی شو چې دغه عصبي کوم تحریک چې دی دا په ښه شکل ترسره شي. که چېرته ستاسو عصبي تحریک په ښه شکل ترسره نه شي ستاسو جما ډېره رالنډه کیږي او کیدای شي ډېر زر ارضا شئ. دا اساسي دلیل دی. کله چې انسان نارامه وي، کله چې انسان په ځان باور ونه لري، په دې شرایطو کې دی ډېر زر ارضا کیږي او دې ته بیا خفه اوسي. نو د زر نه ارضا کېدو دپاره څو کاره ډېر زیات مهم دي. اول تاسو په جنسي برخه کې باید مکمل معلومات ولرئ. باید په دې پوه شئ چې یوه سمه جنسي اړیکه څنګه ده. زموږ اکثریت په دې باور دي چې ښه جنسي اړیکه دا ده چې تاسو زر دخول وکئ او کلک دخول وکئ یا ستاسو تناسلي آله غټه وي. دا ټول اشتباهات دي ورور. که چېرته تاسو غواړئ تر ټولو ښه جنسي ارضا ولرئ، کوم چې مقابل لوری هم خوشحاله اوسي تاسو هم خوشحاله اوسئ، لومړی باید پوه شئ چې عشق یا مینه او محبت په دې کې مهم رول لري. حداقل نیم ساعت تاسو باید مینه او عشق او محبت کړئ مخکې د دې چې تاسو جنسي جما یا دننه دخول شروع کړئ. عشق او محبت مختلف کیدای شي، مثلا ښکلول، مثلا لوبې، مثلا د ښځې د اساسو برخو پیژندل او هره میرمنه کې اساسه برخه جلای. نو په ټوله کې مونږ ته پکار ده چې جنسي هنر زده کړو، مونږ ته پکار ده چې جنسي مهارت زده کړو او د یو جنسي ډاکټر په توګه ستاسو دنده باید یوازې دا نه وي چې ولا کوم جنسي مرض دی چې له منځه یوسو یا کوم ځای کې ستونزه ده چې عملیات یې وکړو. په افغانستان کې دا ډېر غلط فکر دی. جنسي ډاکټر فکر کوي چې ښه که یو نفر STD لري یا سیکشوال ترانسمیټډ ډیزیز لري یا جنسي امراض لري، یو چا چې د پینس مثلا التهابي شوی یا سوزاک پیدا کړی ورته دواګانې ور سر کې خلاص، یا په دې باور دي که یو څوک چورۍ یا پروستات لري د دوه عملیات باید وکړي خلاص. په اصل کې داسې نه ده. جنسي ډاکټر نه یوازې دا چې د نارینه د جنسي آلې په اناتومي برخه باید مکمل پوه اوسي، د دې ترڅنګ باید پوه شي چې څنګه یوه ښه جنسي اړیکه ترسره کیدای شي، کوم کارونه دي چې جنسي اړیکې ته ستونزې پېښوی شي، کوم شیان دي چې جنسي تناسلي آله د ستونزو سره مخامخ کوی شي، او دا ټول باید نور زده کوي. ځکه پوهېدل شرم نه دی، نه پوهېدل شرم دی. او که چېرته تاسو په جنسي برخه کې پوه نه شئ او جنسي اړیکې په پټو سترګو او توکلي ترسره کوئ، دا د غټې فحشا لامل کیږي. ځکه که تاسو ونه شئ کولی د یو نارینه په توګه خپله ښځه ارضا کوئ،
ستاسو ښځه نه ارضا کیږي، دا د فحشا لامل کیږي. متاسفانه د یو ډاکټر په توګه ما داسې پیښې لیدلي چې یوه جنۍ سره د دې چې خاوند لري د بل هلک سره جوړه ده او دا راغلی ما ته ژاړي د یو عصبي ډاکټر په توګه چې زه څه وکړم. او زه ورته وایم ولې؟ وایي زه دې دپاره چې زما خاوند نشي کولی د جنسي اړخ نه ما ارضا کړي نو زه مجبور یم چې بل ته لاړه شم. نو نه یوازې دا چې د یو ډاکټر په توګه تاسو په اناتومیکه برخه باید پوه شئ، عملیاتو باندې باید پوه شئ، په امراضو باندې باید پوه شئ، بلکې د اخلاقي اړخ نه هم باید د دې مسلې مهمیت ته تاسو پام کړئ. د دې سره نو همدومره تر بل درس مو الله عمل ښې چارې.